رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا اللہ پاک فرمائی او کچری نازل کمونگا الیہم دے کافران ہوتا الملائکت فرشتی سنگا چی دی فرمائش کڑے ہو چی فرشتی دی دا اسمان نراشی نمونگ بد نبی علیہ السلام تصدیق اکو اللہ پاک فرمائی کہ دا فرشتیم دی تراشی وکلمهم الموتى او خبریو کی دی سره مړی یو بل فرمایش دی مشرکانو دا کړو چې ته مونږ ته زمونږ پلار نکرا ژوندۍ کا هغه دی دا خبرو کی چې ته په حق پیغمبر مونږ به باس بعد الموت منو د مرګ نه بعد دوباره ژوند به منو پتا به ایمان وروړو الله وای کو مړی را ژوندۍ کو دي سره خبرې کی وحشرنا علیهم او را ژوندۍ کومګه په دوی باندې کل شیء هر یو شی د دې مختا قبلا مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ندی دا خلق هرگز چې ایمان وروړي دا ایمان وروړو والا ندی دا سبانی کوي وهانی الا ان یشاء الله مگر دا چې غواړي الله پاک ولکن اکثرهم یجهلون ولیکن ډیر لدوین نه پوهیږي جاهلان دي وکذالک جعلنا دې آیت کې نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي الله پاک کافران ته سره دشمنی کوي نو دینا ظلمت انګوا وکذالک جعلنا دغشان کړي دی مونږه لکل نبی د هر پیغمبر د پاره عدوان دشمنان شیاطین الانس شریران انسانان شیطانان انسانان والجن او شریران پیریان د هر نبی په انسانانو کې دشمنانو او په پیریانو کې دشمنان وو یوحی بعضهم الى بعض خودل بدوی کی یو بلتا زخرف القول ملمع کړل شوی د دوکي خبري غرورن د پاره د دوکي ور کولو ولو شاء ربک او کچری غوخته وستا رب ما فعلوه نو دی بدا کار نو کړي فذرهم تپریک د دوی په خپل کار کې پریک دا وما یفترون او هغه سچې دي د ځان دروغ جوړي ولتصغى الیه افئده الذین او دې د پاره چې مائل شي دغه خبرو ته د شیطانانو خبرو ته مائل شي افئده الذین زلون د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې د شیطان په خبره پسې به هغه سړی غوږوړي چې دا غزړه کې په آخرت باندې ایمان نه
وليرضوه او دې د پاره چې دی دغه د شیطان خبر خوخه کی وليقترفوا ما هم مقترفون او دې د پاره چې دی او کی هغه س بدکار چې دوی کوون کی دي افغیر الله ابتغي حکما ایا سوا د الله نه ز تلاش کما ثالث منصف وهو الذي حالان کی دا الله پاک عظیم الشان ذات ته انزل الیکم الکتاب چرا لګلې د استاسو طرف تا کتاب قران مجید مفصلا واضحا تفصیل سره والذین آتیناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکړې د مونږ غوی ته آسمانی کتاب یعلمون غی ته پته ده غوی ته معلومه ده انه منزل چې دا قران نازل دی من ربک استاد رب د طرفنا بالحق په حق سره ټیک ټیک فلا تکونن نو هچری تم کیگا من الممترین د شک کوونکو نا وتمت کلمت ربک صدقا او پرشوا خبر درفستا پرشتیاو کی وعدلن او په انصاف کی ستا درب رشتیا او د عدل خبره د انصاف خبره پرشوا لا مبدل لکلماته نشته هیڅوک بدلون کې خبرو د الله پاک لرا د الله پاک خبرو لسوک بدلون کې نشته دی او هو السمیع العلیم او هم دا الله پاک خ اوریدون کې خبردار پوی ذات ته وان تطع او محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کچریت اطاعت کې مانی اکثر من فی الارض دا اکثر هغه خلکو چې پزمکه کې دي کته پزمکه کې د اکثریت خلکو منی د میجارټی یضلوا کا متابع اخوی عن سبیل الله د سملارنا ځکه هر دور کې میجارټی د ګډو وړو ده ان یتبعون الا الظن دی خل چلی مگر په خپل خیال باندې ګمان باندې و انهم الا یخرسون او ندی دوی مگر خپل اٹکلونه زغلی ان ربک هو اعلم بشک ستارب ته معلومه دی من یضل چسو گمراه کی عن سبیله دا غدلارنا وهو اعلم بالمهتدين او دی الله پاک ته معلومه دی خلق چې په سملار دی هدایت یافتم ورته معلومه دی او گمراهان ورته معلومه دی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه دلته دی آیتونو کې الله پاک ایماندار موږ او تاسو مسلمانان منع کوي د سنم منع کوي د التفات او د توجه ورکولونه د مشرکانو شکوک او شبهات ته توجه نه ورکوي او بیا خصوصا د حلال او د حرام په احکاماتو کې د ظالمانو مشرکانو به عام مسلمانانو ته د حلال او د حرام په حق له قسم قسم شکوک او شبهات ورچول دی آیت کې الله پاک فرمایي چې د مشرکانو د شبهات ته توجه مو ورکوي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه پس خوري د هغه سارونه چې واخستل شي نامه پاغي باندې د الله د علالو په وخت کې ان کنتم بیااته مؤمنین کچریه تاسو د الله په حکمونو باندې ایمان لرونکي کچریه تاسو د الله په حکمونو باندې ایمان لرونکي مشرکانو د طرفنا یو شبهه مسلمانانو ته دا ورچول کېدل لږه توجه کوي مسلمانانو ته ویل عجیب خبره ده تاسو له چې الله پاک یو ساروي مړکی هغه ته تاسو مردار وایي انا خوري چې الله ته نساء وباسي نو هغه نه خوري او چې تاسو په خپل چاړه حلال کړي او تاسو ته روح او صوبه سي نو هغه خوري د الله مړکړلې شوی ساروي ته مردار وایي او چې په خپل لاس حلال کړي په خپل ته روح او صوبه سي هغه ته حلال وایي تاول مسلمان چې سرسری دی اعتراض تو ګورنو اعتراض ورته زوردار ښکاری د دې دوه جوابات دي الله چې کوم جواب کړي دی نو هغه دا دی
چې دا کم پچاړه حلال شي نو دیتا الله حلال ویلی دي او چې کم نه بخبل سوزي هغه ته الله حرام ویلی دي سوي مشرک تدا جواب ورکې کنا چې کم پچاړه حلال شي دیتا الله حلال ویلی دي او چې کم نه بخبل سوزي مرشي مخ کې تاسو ویلو مائده کې هغه ته الله حرام ویلی دي نو مشرک ته نور سوي دا هم د الله د وینا مطابق دا جواب الله قرآن مجید کې کړی د امت علماء یو جواب کړی دی هغه دا دی چې کله په ساروي باندې چاړه راخلې شي د شریعت د قاعده مطابق او د رګونه کټ شي د مرانه وینا دار اوهي دم مسفوح تنوزي نو د ټوله غوخه د ټول وجود نه په دې رګونو کې دا وینا نجس وینا زهريله وینا په ماره په دې رګونو باندې بهر ته اوزي او شرړيږي تنا زهر تنوزي لہذا غوخه صفا پاک پاتش او چې کوم ساروي په خپل مرګ مرشي مو ورته پښتو کې خپل مرګ وایو اسه حقیقت کې چې ګوره دواړو نو روح او سا الله خسته ده محیی او ممیت څوک دی الله بیسا کې سا اچول والام الله دی او د سا والا نه سا وستو والام الله دی دواړو نه الله سا وسته ده او چې کوم باندې چاړه را نخ کله شو نو هغه کې دا زهريله وینا په دې غوخه کې پاتې شو اوس دا د انسان د خوراک د انسان د جسم د پاره د نفع په ځای باندې د نقصان ذریعہ ګرځي اوس دا زهريله شو نو دی وجنه دا حرام ده دا مشرکان د ظالمان خلق د داسې قسم ټکي رانی سي مسلمانانو ته ازړه کې شبهه ورچي الله وی فکلوا نخریم ما ده غسارونه ذکر اسم الله علیه چواخستل شي باغی باندې نام د الله د حلالولو وخت کې ان کنتم بیااته مؤمنین کچریه تاسو د الله په حکمونو باندې ایمان لرونکي ومالکم الله فرمایو دا پتا سس چل شوی دی دا سوجدا الله تاکلوا چې تاسو نخریم ما ذکر اسم الله علیه دا غسار وینه چې نوم واخستل شي باغی باندې د الله وقد فصل لكم تحقیق سره الله پاک واضح کړی دی تاسو ته ما اغس حرم علیکم چې حرام کړی دی پتا سبحانه مخکې حرام کړل شي شزونه الله خ تفصیل سره ذکر کړو چې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله یو استثناء ورکه الله ذکر کوي مردار حرام ده خنزیر حرام ده الا ما ذترتم ها مگر کتا سو مجبور شوي الیه دې حرام سیز خورلو تا لوګي نه لاچار شو بس مړکیږي نو بیا په دغه صورت کې غیر باغم ولا عادن دې دوه قیدونو سره دې دوه شرطونو سره حرام خوړېش چې یو بد مزه تلاش پکې نه کې چې مړ خر پروت ته تخوږي مړکیږي شریعت وای یو نیله دو نیلی به تر جدا کې او بخوري چې اساده او پاللیش چې مرګ نه بچ دا نه چې ته هغه تم بیسندو کړي چې او ټماټر او تورته پورا او ولا غادن د حد نه تجاوزم نه کې چې بسمره باندې دی بس صاحب لیکيږي او ما عمر بخري وان كثيرا لا يضلون باهوائهم او یقینا ډیر خلق گمراه کوي نور خلق به احوائهم پخپلو خیالات سره بغیر علم بغیر د علمنا بغیر د تحقیقنا ان ربک هو اعلم بشک رب تخمالم دی بالمعتدین د حد نو ریدون کی خلق د حد نه تجاوز کوون کی خلق وذروا ظاهر الاثم او پرېګ د ښکارا ګنا و باطنه او پټ ګنا ښکارا ګنا پرېګ دی پټ ګنا پرېګ دی ان الذين يكسبون الاثم بشکم خلق چې ګټي ګنا کم خلق چې ګناه کوي ګناه سيجزون عن قریب زرد چې دی ته سزا ملو شي بما كانوا يقترفون دا هغه ګناه چې کوم دوی کوله ولا تاكلوا الله پاک فرمای مخری
مما لم يذكر اسم الله عليه دا اغسنا چوانه خستل شینم د الله پاغي باندې و انه لفسق بشک د دې خړل ګناه ده فکم ساروی باندې د علالولو په وخت کې قصدن عمدن ارادتن د الله نوم پرې خودل شوی نه خصدا مردار شو دا حرام شو د دې خړل ګناه ده یو صورت ده چې یو مسلمان دی او هغه کلمه هیر شو په تلوارو بس چرګا یا چيله یا بل شی علالولو او د الله نعمت هیر شو دا حلال دی پاک دی ځکه حدیث کې راځي د الله نعمت هر مسلمان پزړه کې موجود ده خو یو زدي سړی زدي کسته تورته لکه دا چيله علاله دا چرګا علاله د الله نامه واخ هغه وي نه خلم ز نعوذ بالله من ذلک او د بیا شی حلال کو دا حرام دی مردار دی د خړل ګناه ده وان الشیاطین او بشک شیطانان لا یوحون الی اولیاءهم زړکه چې خپل مرګرو تا لیوجادلوکم چې تاسو سره جګړو کی تاسو سره بحثونو کی شیطانان خپل مرګرو ته زړکه دا خبره اچي چې دی مسلمانانو سره بحثونو کوي وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَوْ كَچَرِتَا صُدَاقِيُ مَنَلْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يَقِينًا تَاسُبُ مُشْرِكَانْ شَيْءٍ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا آیا هغه کس چې و مړ الله وی هغه کس چې هغه مړ دلته الله د اهل حق او د اهل باطل حال بیانوي د اهل حق او د اهل باطل حال بیانې چې حق پرست څوک دی او باطل پرست څوک دی او بل دا خبره الله خی چې قران کریم کافی دی او متعین کولو د حق کې قران چې کوم شی متعین کو چې دا حق دی بس د قران چې کوم شی حق ول دا صحیح دی دا کافی دی او من کان میتن آیا هغه کس چې هغه ومړ فاحییناه نورا ژوندې کومنګا وجعلنا له نورا او مقرر کومنګا ورک مونږه اغلا رڼا يمشي به فی الناس چې دې په د غرنا کې ګرځي په خلکو کې کمم مثله آیت برابر کې دی شي د هغه کس سره چې داغه حال دادې فی الظلمات پتیارو کې دی لیس بخارج منها او داغه نوتون کې نه دی یو پتیارو کې گیر دی او یو سره رانا د دوړه برابر کې دی شي چره هم نه سو خو دی و چې دا دوړه برابر دی مونږ وای د دماغ کې ډش شوی دی هغه د غټه توپی کذالک زین للکافرین دغه شان خسته شوی دی کافرانو ته د کافرانو په نظر کې ما کانوا یعملون غس چې دی کوي کافر تخپل عمل خسته شوی دی د کفر والا وکذالک جعلنا فی کل قريه دکشان مقرر کړي دی مونږ په هر کلی کې اکابر غټان د هغه کلی سرداران چرمنان ناظمان مجرمیها گناهګاران مجرمان لیم کرو فیها د پاره چغي منسوبي جوړي کې په دغه کلی کې د پیغمبر د مهنت په مقابله کې وما يمكرون او دی منسوبین جوړي الا بانفسهم مگرم د خپل ځانونو په خلاف وما يشعرون خودین پويږي او دوی پوهیږي نه واذا جاءتهم آیه چکل راشي دوی ته یو نخا یو آیت قالوا لن نؤمن نو دا ظالمان وای مونږ تر هغه پورې دا نه منو حتا نؤتا مثل ما اوتی رسول الله تر دې چې راکړلې شي مونږ تم هغه شان پیغمبري څنګه چې نور پیغمبرانو دا الله ته پیغمبري ملو شوی دا مشرکان یو بهانه دا جوړولا چې ترسو پورې مونږ کې هر کس ته پیغمبري نه راکړلې شي پیغمبر ته ویل مونږ ته نه منو دا څه به پایو خبري وینو الله اعلم الله ته معلومه ده حيث يجعل رسالته چې چرته کې کیږي مقرر کی خپل پیغام څوک پیغمبر جوړ کی دا الله ته معلومه ده سيصيب الذين اجرموا ان قريب وبرسيا خلق ہوتا چې جرم کړي دي ګناګاران دي صغارن اغي تب ذلت ورسي وړو کواله ورته ورسي دی وړو کی شي عند الله د الله په خوا کې وعذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون په دې وجه چې دی به منسوبي جوړولې د حق
حق په خلاف باندې به خفیه تدبیرونه سازشونه کول فمن یرید الله پس چاته چې الله اراده وکړي يهديه چې د هدایت کی سملار ورته خو یشرح صدره نو پرانیزي کولو کې الله پاک د زړه د سینه ل اسلام د اسلام قبول وتا ومن یرید ان یضله او غسوک چې الله پاک اراده وکړي چې د گمراه کی یجعل صدره ضيقا نو کی سینه د تنگا حرجن خطنگا کانما یصعد داسی په دزمکه کې زړه راتنګ شي گویا د پزور سره خيجي په سماي پاسمان کې یو سړی دی او د زمکه نزور زور کوي هغه چې اسمان ته خجم اسمان ته انسان خطي شي وسنګ چې د زړه راتنګ شي او خطي نشي زورونه کوي دغه شانتي چې د چا زړه څوک الله پاک گمراه کول غواړي نو دا غزړه او سینه راتنګ کی بیا کذالک یجعل الله الرجس دا مونږ ته ویل کی کنه براډ مایندډ پیپل او نیرو مایندډ پیپل هغه د زنه وضاحت کی مسلمان چې د قران مجید سورته انعام اتم سپاره 125 آیت وایي چې مسلمان براډ مایندډ دی وسیع النظر دی وسیع الظرف دی او گمراه چې د کافر ودا نیرو مایندډ دی کار سمرم پروپاګاندا وکي کذالک یجعل الله الرجس دغه شان ورچي الله پاک عذاب علی الذین لا یؤمنون پاکستان باندې چې ایمان نه وروړي وهذا صراط ربک مستقیما او دا د لارا استاد رب سیدا دا استاد رب لارا سیدا د قران ولا لارا سیدا دا قد فصلنا الآیات تحقیق سرا خواضح کړي د مونږه آیاتونه نخي حکمونه لقوم یذکرون هغه خلق د پاره چې غي جوور غور کوي نصیحت اخلي فکر کوي لهم دار السلام دي د پاره د سلامتیا والا کور دی عند ربهم خپل رب سرا وهو وليهم والله د دې مددگار دی بما كانوا يعملون په سبب د دې چې ودوی چې دی باندې عملونه کول د نیکو عملونو په وجه باندې دی اولیاء الرحمن جوړ شوی دي ويوم يحشرهم جميعا او کوم ورځ چې الله پاک برا جمع کی دا خلق ټول نو الله بو فرمایا معاشر الجن او د پیریانو جماعتا قد استكثرتم من الانس تاسو ډیر تابع کړیو د بنی آدمانو نه د انسانانو نه شیطانانو تبویل شي چې تاسو ډیر بدبخت انسانان خپل طرف ته متوجي کړیو او بخپل لار مچولیو وقال اولیاءهم من الانس او وې دوستان د دوی په انسانانو کې ربنا استمتع بعضنا اے رب زمونږه کار وستو یو زمون کې به بازن په بل باندې وبلغنا اجلنا الذي او رسید مونږه خپل هغه وعده ته اجلت لنا چې کومه تا مونږ له مقرر کړی و دنیا کې یو په بل باندې خپل کار وستو شیطانانو خبيث او شیطانانو د انسانانو نه خپل کارونه وست دا انسانانو نه چې کوم د شیطانانو منل غیبم دا ګیله کوي قال النار مسواکم الله بو فرمای هور ستا سکور دے خالدین فیها ہمیشہ بالتا کہ اسی گئی اللہ ماشاء اللہ مگر کل چل اللہ غاڑی ان ربک حکیم علیم بے شکا رب ستا حکمت والا خبردار ذات تے وکذالک نولی بعض الظالمین ہم دغشان ملاوو بمونگا بعض گناہگاران بعضاً دباز نور سرا بما کانو یکسبون فسبب دا بدو عملونو چکم بی کول یا معاشر الجن والانس اے ڈلی د پیریانو د انسانانو علم یاتکم رسول منکم آیتا استنور اغلی پیغمبران هم پتا سکی یقصون چ بیان ولی علیکم تاستا آیاتی زما حکمنا پیریانو انسانانو ته قیامت کې الله وای چې آیات است رسولان نو درغلی پیغمبران چې تاسو ته زما حکمونه بیان کړي وي وينذرونکم او يرولې وي تاسو لقاء یومکم هذا د پیښه تاسو د ورځې د دینا چې تاسو د خپل د ورځې د پیښه نه يرولې وي چې الله تم پیښیشتا
قالو نو دا ټول بدبی आवाज سره وی شهدنا مونږ اقرار کو علی انفسنا بخپل ځان باندې او چې مونږ ګناه کړی دم وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کی غرزول دوی ژوند دنیاوی وشهدوا علی انفسهم ودی بقائل چې بخپل ځانونو باندې انهم كانوا کافرین د دې خبرې چې وو دوی کافران بخپل د خپل کفر اقرار وکي ذالک لم یکن ربک دا پدی وجام چې نه د استعرب مهلك القرى هلاکون کې د کلو بظلم داغي په ظلم واهلها غافلون چې د اغزه خلق به خبري الله یو کلی والا باندې ترغه وخت پورې عذاب نه راولي چې ترسو پورې په خپل حجت ختم کړي ني خبر ورته پورا ور رسول ني ولکل درجات مما عملوا او د هر یو د پاره درجې دي دا عمل چې کوم دي کړی دي او ما ربک بغافل نو نه دی رب ستا به خبر عما يعملون دا غسنه چې دوی کوي وربک الغنی واست رب پروا دی چاته ماجت نشته دی ذو الرحمه مالک دې د رحمت یشا کچره وغواړي الله پاک یذهبکم تاسو به مخدز مکه نلری کی جارو بم کی ويستخلف من بعدکم اوراب ولستاسو په ځای باندې تاسو نورستا ما یشا هغه چې وغواړي الله کما انشاکم لکه څنګه چې تاسو را پیدا کړئ من ذریه قوم اخرین دا اولاد د قوم نورنا څنګه چې تاسو په مخدز مکه آباد یې تاسو نمخ کې نور خلقو هغه پیړې فنا شو تاسو نمبر نه که تاسو د خدای حکمونه نه منئ الله تجارو هل آسان دي دا سه وبا بدر باندې راولي نور خلق براولي تاسو په زبان انما توعدون لات بشکغا چې تاسو سره وعده کیږي خامخا ضرورت لون کې دي وما انتم بمعجزین او نه تاسو الله پاک لرا عاجز کوونکی بمعجزین دا ټکی بډیر په قران مجید کې راځي یو ځل مانس دکا کستازو خېلی دا پولیس والا یو مجرم پسې رامنډ کی مجرم ته مخ کی پولیس ور پسې وی دزي مزم ور پسې کی خو شام ورتولی غنو کې تننوزي جوارو کې تننوزي په ځنګل کې تن غیب شي دی ور پسې ډیر درزونه خوري د اسپایان پتلونو متلونو ټول ګندرا ګند کی خټو کې او خلی ملیم پیروانی ډیر ستړي شي ور پسې خو مجرم ته اخر شرط غیب شي دی ډیر ګرځي را ګرځي بس لاسونو سلډي دی په کوته نور اغله مونږلانو بس زړم د سرونو په دغه کې کینی موبایل کې بس روان شي ناکام خاسر الله وای زچ در پسې کله پولیس درواستوم فرښتي زما د کائنات نه بچرته پټيږي ما عجز کول نه شي مزدا سنې چې مونږه یعنی عاجز کون کې نه تاسو چې مونږه یا زما فرښتې ځان پسې ستړي کې او تاسو په پټ شیرانه وما انتم بمعجزین او نه تاسو عاجز کون کې الله لو د الله فرښتولا چې ګینی چرته نه او تخته یو غي درمان دش قولوا یا قوم اعملوا ای قوم ای زما قوم عمل کوي علی مکانتکم پخپل زی انی عامل زم لګیایم پخپل زی کار کوم تاسو د گمراهی ولا عمل کوي لګیو سید انکار د کفر او زب تاسو حق ترابلم ګورو با فسوف تعلمون نظر دې چان قریب تاسو ته پته ولګي من تكون له عاقبت الدار چې چاته به ملاويږي د عاقبت کور اخیری بهتر انجام بد چا ګرځي انه لا يفلح الظالمين ظالمون بشک یقینا ناکامیابی ظالمان خلق وجعلوا لله دلته الله پاک رد کوي د باز رسمونو د جاهلیت په زمانہ کې د قران نمخ کې ډېر عجیب او غریب رسمونه او رواجونه یو رسم داو چې د دې بکله فصل او شو فصل ناغي کې به یو حصہ د خدای د نامې ومنله او بل د بوتانو د نامې بیا د خدای د نامې والا غلینه بچ لګه سره خو دا او دغه سره به ملو شو د بوتانو والا سره نو دی به زر زر ته ناخواګه جو خدا د الله حصہ د بوتانو حصے سره یوځش خو که د بوتانو حصہ وکړه هغه د خدای والا حصے سره چې دی په خپل ګمان کې کمنی ولې و هغه سره ملو شنو د خدای والا سره نه د الله والا حصہ چې کله د بوتانو والا حصے سره ملو شو بیا به ناخوا کول وې زمونه الله په غلط کې الله غنی دی وي
دا بعض کس نه ته جمعات د پاره چاندو غواړي مړ جمعات خو غنی دی هلکه جمعات غنی دی چاته ته ویل چې جمعات غریب دی د جمعات مالک او آقا مالدار دی چاته ته ویل چې غریب دی خو ته محتاج ثواب ته کنه ته ثواب مقدر کو او چې کله به د بوتانو والا حصہ دغه سره ملو شو د الله والا حصہ سره زر زر به جدا کو هو ودا خو د بوتانو والا دا سر اسمنونو وجعلوا لله او دی مقرر کړی دی الله لمما دا غنا زرع من الحرث چې پیدا شو فصل ولنعام او ډنګر نصیبا یو حصہ د الله له یو حصہ په ډنګرو کې او په فصل کې مقرر کړی و فقالوا هذا لله نو ویل به دا حصہ د الله بزعمهم په خپل خیال کې وهذا لشرکائنا بل حصہ به مقرر کوي دا زمونږ د خدایانو د بوتانو دي فما كان لشرکائهم پس حصہ چې د دې شرکا او د دې معبودان باطل او فلا يصل الى الله ناخبن رسول الله تا وما كان لله او چې کومه حساب د الله او فهو يصل الى شرکائهم غبر رسید د دې معبودان تا سا ما يحكمون ډیر ناکار دا فیصله چې کوم دیو کا ډیر بد انصاف دی وکذالک زینا او دغه شان خسته شوی دی لکثیر من المشرکین ډیر مشرکان ته قتل اولادهم مړکول د بچو خپل وکذالک زینا دغه شان خسته کړي دي لکثیر ډیر ته من المشرکین د مشرکانو نه قتل اولادهم وجل د خپل بچو شرکاهم دا شرکاهم د زینا فاعل دي خپل معبودانو خپل شریکانو لیردوهم د پاره چې دوی غي هلاک ولی یلبسوا علیهم دینهم او د پاره چې په دی باندې دی ګډوډ کی د دوی دین مشرکانو بخپل بچي وجل نارینا اولاد بهم وجلو زنانا اولاد بهم وجلو اتاسو خو چې اوري مشهور ده چې صرف به زنانا اولاد وجلو نن ور نارینا بهم وجلخه درو وجونا یو وجدا و چې غریبي و ډیره لاچاری و ډیره غریبي و مونږ خپل خوراک د پاره سنشته خپل خېټه پاللو د پاره سره نشته نو دا بچیم پیدا شو دیبم سبا غواړي خرج خوراک نو دیب بیا د لوګي مري نو لته بټکای ثابت یوزي ځن کدن به د لوګینا نو اب مونږ شو برداشت کولې نو راشه اوس ولا په مره غلې شنو ناری نه زویل بهم پاغه ټیم کې مره خپه کوم مړ به کو به غرزولو سبب مړکیږي بیا د لوګینا نو راشه اوس سبا چکا اغه نشولې دی او دا په خپل لاس ته دا څنګه انصاف ته یاره دا ظلم به کول ناری نه اولاد به مجلو په دی وجه چې دی بیا مونږ روزي نشو ور کولې دی روزي رسان خپل ځان تسلیم کړو چې ګینه روزي زور کوم مونږ ځان له نشو ګټلې دله بد کوم مخرول دی بیا زما په وړاندې لته ټکای ځان کدن به د لوګي نه اب زنشم برداشت کولې زیریګم ورته را شوس په ماشوم توپ کې بری سيزنه کې ولا په ماره غلې بالغ به ورته په مخ کې خو دو یو سات به ول زور کو دا غبړو چود په خله به په ماشوم خله به وینراله او بس به دفن کو تتسووا یو دویم د دیو جنب اولاد وجلو چې دا بر لوی شي نو بیا په مونږ باندې زمونږ روزي راټټنګي دا غي د روزه سره سغم نو د خپل ځان غم ور سره بیا په یو کا سره کینی پیرو جماعتي کې تاسو ګوري بچیم بار ته محلي ته شړل دا سم کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به درو جماعتي په وخت کې نابالغ ماشومان ځان سره کینول او غي ته ویل دا واړه لاسونو چت کې شابه ما د پاره دعا غواړي الله نه دی وخت کې د الله رحم متوجي دي او دا ماشوم لاسونو چوچت چو دی په وړه جبه د پلار د پاره بخنه غواړي د مور د پاره بخنه غواړي دا خدای قبلي تا محلي ته وشړل نور خلق دته نه پور کې ودرولي دا سم کوا صحیح تربیت یو کچ بیا شور نه کوي صحیح تربیت یو کچ شیطانې نه کوي ورانه نه کوي نن سبا خو ماشومان سم پټاقیان دي کنه نو یو ظالمانو به د دې وجنه بچي وجل چې دا رالوي شي بیا به مو سره په یو کاسا او په یو شکور ناست نو په مونږ به روزي راټټنګه کې چې بیا په مونږ روزي کمای کنه دا شو سکرش ختم به دي کې به نه د نارینه اولاد لحاظ کولونه د زنانه اولاد او درې موجدا او قدر مند درې موجه دي کې به صرف زنانه اولاد وجلو هغه د چې د پیغور نه یریده
بیزای پیغور مخنی د پیغور نه بیزای پختو دا لور به میرا واده لوی شي بیا به دارانه سوکو غاړي بیا به واده شي بیا به زما زوم وی زوم بیا به زما زوم وی دا دې د پر ډیر شرم یو فیشن دی نه جوړ شوی یو رواج ته جوړ شوی غلط رواج نو لور به ملک او دې ته نه کته دې ظالم چې زه هم په خپل د یو مور نه پیدایم نو هغه هم د چلور وکنه هم چاته واده شي وکنه زمانی کو هغه پیغور برداشت کړو او دا زما په نکاح کې چې کومه خزه ده چې د چا نه زما د لور شو خدام د چا لور ده کنه زه چې د چا زوم یم نو خیر دی خو چې زما زوم پیدا شي نو به ما د پاره بیا د عار او د شرم او د پیغور خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو صحابي ناس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو صحابي جی د زمانه جاهلیت سو واقع درته یاد ده چې لا تر اوسه پورې درنه نه هېریږي ویاو جی وی ته وایا وی جی مونږ به تجارت کولو د تجارت په سفر باندې زه د خپل کلی نه روانو ما د کلونو په اراده باندې چې زه به کال بهر تیروم کور کې مې د ماشوم دراتلو امیدو وی خزه ته مې ویل ک ماشوم وشو کنه چې بس څوک هم درنه خبر نشي او غر ته به بوز او ژوندې به خخه کې ګورم زلاړم او کال 2 3 سلور زما سفر وګت شو او کال بعد را لمه او کال بعد ګورم پکور کې یو خستا ماشوم د او کالو او چې بیا ماشوم دا پوره ګل پشان ښکاری نو لوبه کوي زما ډیر زیاته خوښ شو ما ور سره لوبه ټوکی غب شپ شروع کو نو خزنه می تاسو کولو چې دا ماشوم څوک ده پیراته ویل ځان را باندې نه ځانو چې دا د ګوندیانو د سړیا مې چې ها په بل ورځ بیا لوبه ټوکی هو سوره د چلو بیٹو کې د ماشومې سره شوي مور به زستر ګلان دي ساره لمه چې د دې سړی خو مې اوس د خپل لور سره ډیره مینه پیدا شو ویراته ویل چې خاوند یو خبر تا کوم دا لور چې دا کنه دا د ګوانډیانو نه ده دا خو مستخپل لور ده بس وې دې دوران کې زما په دماغو کې سم دماغي شروع شوي دو قسم خیالات رال سترګې مصری شو هغه د جاهلیت وینه پکې را برسېره شو او دا خبر را تر یاد شو چې دا خو بوجره کې مال خلک پیغور را کوي چې لوري د لور خپل طرف به متمه چې د دې معصومي چهره ته وکړه بیا مې پزړه زهیر شو سر به مې ورته لاس راخ کو چې نه دا خو دا زنه خوم دا خو نو وجنم ځان ته مې راجوخ تک بیا مې سوچ کولو چې خلک خو بدله پیغور درکې مړه ډبل مایندډم کله دا خیال او کله دا خیال کله دا خیال او کله دا خیال اخر کې د جاهلیت والا خیال را باندې غالب او شسترګي مصری شوی ورته وینه ورکه جوش والو او یو ورځ مې په بانا مور ته مې ولول چې دا ز لوبو لبوزم او دا لګه تیار کویلم بولا سره ولا ګمنس کو غوړې کو ولا څنګه ما شومانو ته په ماره پاوډر لګی میاندو هغه خاسته کا خوشبودار کا خپل جامې ورته واچولې سره ولا ګمنس کو تیل ورته پکې لګول او د مخ کې نه دا کس وی ما د مخ کې نه بهر په میره کې پکې کرانو کې ګنټي چاري بلچي خدم دا لور میزان سره روانه کده وو کالو ماشوم خو خپل پرېکړې خبرې کوي وای ما ته چې بابا چرته زو وای ما ورته چې پسر مې ورته لاس کې خو چې بچي لوب لزو او چې پلار په لوی سټه د بچي سره لوب کې دا خو بیا پاغه سم پوره غټ اختري نو ډیره خوشاله شو ټوپونه وهل دا وهل وی کله برانه مخ کې شو د مخ کې لمن نه به نیوم ځان پس به راخکم او کله به زه د رستو لمن نه نیوم چې ټانګي کو روانو وی ګنټي او چاري له چور سیدو مې راواخسته ویراته ول داسې چې مور تل چې دا د لوبو سامان دی په دې لوبې کو وی هغه غر تلاړم باب فهد طرف ته هغه غر اوس د ډند په شکل کې بدل شوی دی اوس هم بګي تقریبا ما شپږو کو وو کویان شمارلیو
او کویان پکې سمشته دی محیب پسړی باندې بالکل وختود ریږي چې کله غر تور مخامخ شي دا قصه ورته را یاد شي چې مشرکانو بدل تلونه ژوندې خخول هغه غر تور رسیدم وی کند می کنستل شروع کو هوا لګیدا ګرمي دا پتندې می خواله راشي نو دا زر د خپل وړه لمنه پسټ کی او ما ته پتندې باندې راکاږي چې بابا ستا هو پتندې خواله رااله د ګيري نه رااله دوړي سندي چې ګيره د ګنده شو دا څنګه لوبي کې تا هوټل ټول ځان دوړو کې ګنده کو چې کند دومره برابر شو چې دا پکې په ولاړه غیبې دې شو د اوګونه میونی وا او پاغه کند کې میو دروله اداره ته وی چې بابا دا سکه دا سلوبه خو نه کوم وی ما په زر زر خوري وړلور شروع ک کانی کودري او خوري هغه مې په وړلول شروع ک د دې هغه غوړ سره میټول په خورو کې لیت پیت ګودا کړي کې دی او چغي دي چې وای چې بابا دا سلوبه نه کو زما خو ساډو بشو اخرنه بلچه مې ورته پسر ورواچول په پسټو باندې مې بلچه لټاپ ور کو همیش د بار داغي आवाज چپ شو نبی له صلوات و سلام ورته لاس رود کو دغه کستا ورته وی بس کوي د نبی له صلوات و سلام د سترګو مخ کې روان او د هغه صحابي او بیا وی چې الله به ما ته دا ګناه معاف کړي کوم معاف به مینه کړي دا سه بدی د خپل بچو د قتل باندې دا سه د شیطانانو آماده کړیو د خپل شریکانو دا سه آماده کړیو په دې باندې خفقیګو بنا اوس موږ مسلمانان هم بچي وجنو هغه هو وساخستو ته پرې هودل مونږه ساخستو تم نه پریږدو وکذالک زینا لکثیر من المشرکین دغه شان خسته کړي د ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجلد بچو خپل شرکاوهم خپل شریکانو لیردوهم د پاره چې هلاک کړي وليلبسوا علیهم دینهم او چې ګډوډ کی بدی باندې د دې دین ولو شاء الله او کچری غوخته وی الله پاک ما فعلوه ندی بدا کار نو کړي فذرهم نو تفریق د دوی و ما یفترون و غدرو چې کوم دي د ځان جوړین وقالوا هذه انعام وحرث حجر دا اوس تاسو په اشتهاراتو کې په ټي وي یا په نور زینو کې تاسو کوم اشتهارات خود لیکي چې او تبخیته یو مور ناشته ګډنګن پړنګن ماشومان ورته برسري را جمع یو هغه په تبخیر وټه چې یو دی په هوا کې بس هغه ختمي او بیا وړ ختم شي او دی ماغه شانو کې پاتې شي او ور سره کمنټریو کې چر دا وګورئ تاسو چوټه خاندان خوشحال پاکستان زندگی آسان دا ټول غړي وړي خبرې د قران نه خلاف دي ها بڑا خاندان جهاد آسان خوشحال پاکستان وقالوا هذه انعام ودي ول دا ساروي دي وحرس حجر او دا فصل دي دا پمون من دي د ځانب مشرکانو صحابري سشزونه پسړو باندې حرامول یا په خزو باندې به حرامول لا يطعمها نبخري دا الا من نشا مگر چې مونږ غواړو بزامهم په خپل خیال کې وانعام حرمت ظهورها او بعض سارویو چې حرام شیو داغي سورلی پاغي باندې سورلی کول وانعام لا یذکرون اسم الله علیها او بعض ساروی دا چې دی منا خستنامه د الله پاغي باندې افتراء علی د وجد بهتان تړل نه په الله باندې په الله به دروغ تړل سيجزيهم زر دې چې الله به سزا ورکړي دي ته ما كانوا يفترون دا غس چې کوم دي دروغ جوړول وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا دا یو بل مسله وا مشرکانو کې یو رسم داو چې د کم ساروی په ګډه کې با مړ بچو ساروی وو او داغه په ګډه کې به بچو او مړ وو نو بیا به ویل وې دا زمونږ نارینه ول حلال دی او زنانه ول حرام دی نا چې کله به د ساروی په ګډه کې کم بچو او ژوندې بو نو بیا به ویل دا سړو له حلال دی او خزو له حرام دی ځان قصې وي او چې کله به مړ پیدا شو مردار بو بچي به مردار او د ساروی په ګډه کې نو بیا به ویل اوس دې کې مونږ نر خزه ټول شریک یو په شریکه به خوړو وقالوا ما في بطون هذه الانعام او ويل به
مشرکان وبویل هغه بچي چې په ګډو د دې سارو کې د خالصتن لذکورنا دا خالص حلال د زمون نارینه ولا ومحرم علی ازواجنا او حرام د زمون په خزو باندې و ان یکن مایتتن او کچری هغه بچي بمړو فهم فيه شرکا نو بیا دوی پدغه مړ بچي کې نرخ ټول شریکو برابر په یوسه بیا خړو هغه مردار بچي سيجزيهم وصفهم زرد چې الله به سزا ورکړي دوی له دې د تقریرونو دا د ځان چې کم تقریرونه کول د دې به الله سزا ورکړي انه حکیم علیم بشک الله پاک حکمتونو والا خپوی ذات یو خبر یادو ساتي قدرمندو چې د کوم سیس د حلال او د حرام په حق لدر تعلم ني قام کو چاغه ته حلال یا حرام نه وي ګورم لکه څنګه چې ماته استتیر ورځ ویلو والله علم پدې کلی کې دا کیسه شته ک نشته تاسو به ریسرچ او تحقیق وکړئ کوم چرګ چې حلال شي نو د هغه سر چې د سر دا به وی هغه خزه نه خوري چې پلاری ژوندې دا به هغه زنانه خوري وی چې پلاری مړی چې د کومې خزه پلار ژوندې او هغه د چرګ سر وی او خورو در دې بابوګانو خبره وی بیا پلار مړ کیږي استغفر الله دا څنګه دروغ دی یاره بل دې سره دا مسله یاد او ساتي چې دا حلال مارغان نه دي حلال مارغان لکه چرګا وغیرہ تدې دا سر باز نور اعضاء دا سړي چې هغه حلال دي خو زمون په علاقه کې دا غي د خړلو رواج نشته دي یا زمونږ زړین اخلي شریعت مسله دا چې دا همدا شانت نه غورځي یا به خپل فائدہ اخلي یا به دا خلکو لورکي چې غیته نه فائدہ واخلي کني چې کوم ساروي حلال ساروي دی او داغه سه حلال اجزا تا عمدا شان پډیران او غرزول لکه څنګه چې زموږ عادت ته موږ د چرګي وزرونه خپي او داغي کلمي او سر او نور سيزونه مزونه دا عمدا شان پډیران غرزو دا دغه ساواله سیز ناقدری تا وکم ناقدری دی وکم زله د ناخله به خبره ده قد خسر الذين تحقيق سرا توانيان شو کسان قتلوا اولادهم چمړي خپل بچي صفحن پنا دانه سرا بغیر علم بغیر د پوهینا وحرموا ما رزقهم الله او حرامک هغه چې الله ورکړیو دوی ته حلال سيزونه پزان حرام ک افتراء علی الله تور یو تړلو په الله باندې دروغ یو تړل په الله باندې قد ضلوا تحقیق سره دی گمراهان شو او ما كانوا مهتدين او ندي دي پس ملار باندې وهو الذي انشأ جنات وهو الذي او دا الله غزات انشأ جنات چې پیدا ک باغونه معروشات د جلغونو والا وغیر معروشات او هغه چې بغیر جلغ دي جلغ او بغیر جلغ پیژنې انګور چې دا زیلو والا دی جلغ دی د په بل سیز باندې با اډانه کیږي نو علاوه د قائميږي او غیر معروشات لکه چې دغه ني جلغی ني او په خپل مستقلی لکه امشو کجوري بوټي شو مالټي بوټي شو الله پیدا کړی دی باغونه زیلو والا او بغیر زیلو والا والنخل او کجورا والزرع او فصلنا مختلفا كله چې مختلف دي میوه داغي والزيتون او زيتون پیدا ک ور رمان او انار پیدا ک متشابهن یو بل سره مشابه و غیر متشابهن او یو بل نه جدا جدا په شکل او صورت کې ملتا جلتا یو شان او په مزه کې جدا جدا کلو من ثمره الله پاک فرمای خری میوه ددی اذا اثمر چکل میوه وکي واتو حقه او ور کوي د باغ حق د میوه حق ور کوي یوم حصاده په وخت د کټ کولو شکر ورته وای کنه باغ چې شکولې کی نو په دغه ورځ باندې د لارې خلک روان دي نارینا زنانا ماشومان غریبانان مالدار اسې د باغ تمینه کیږي نو الله وی د دین لکس د جوړو کې د خلکو تواچوي دا مستحب دی مستحب
ولا تسرفوا بزای مخرج کوي انه لا يحب المسرفين بشک الله پاک بزای خرج کوونکو سره محبت نه کوي ومن الانعام والله پاک پیدا کړی دی ډنګر حمولتن بوج اڑون کی لکه خر اس او خچر وفرشا او بازی ټیټ مندریز مکه سره لګیدلی لکه ګډو چیله کلو مما رزقکم الله خرید هغنا چې درکړي دی الله پاک تاسو ته ولا تتبعوا او تاسو مچلای تابعداري مکوي خطوات شیطان د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین بشک شیطان تاسو دشمن د ښکارام ثمانیت ازواج پیدا کړي دی الله پاک اته جوړه نر او ماده من الضأن اثنين د ګډ نه دوا نر او ماده دوشم ومن المعز اثنين او پچیله کې دوا چیله او چیله سلور قلوا یا الذکرین آیا پدې کې نر یعنی دا ګډ او چیله حرم الله حرام کړی دی عمل انثیین او کده دې دا ماده چیله او ګډ الله حرام کړی دی یوم الله نه دی حرام کړی اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې پاغه باندې مشتمل وي هغه بچي چې مشتمل وي په هغه باندې رحمونه د دې د مادي یعنی هغه بچي چې د ګډي په رحم کې دي یا د چيله په رحم کې دي دا الله حرام کړی دی نه نبئونی ما توخای بعلم سند سره علم سره تحقیق سره ان کنتم صادقین ک چریتا زرختنی ای ومن الابل او پیدا کړی دی الله پاک د خانون اثنين دوا اوخه او اوخه مشپکش ومن البقر او د غوانه اثنين دوا غوا او غوای نو دا آتش فقها فرمای میخه او سنډا دا د غوا په جنس کې داخل دی پاغي ور قیاس دي قلا ذکرین وایا آیا نر د دې دواړو نه حرم حرام کړی دی عامل انثیین یا ماده اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه بچی چې مشتمل پاغي باندې رحمونه د دې مادو ام کنتم شهدا آیات وای تاسو حاضر اذ وصاکم الله بهذا چې کله حکم کول الله پاک د دې الله چې د دې سيزونو کله حکم کول ول تاسو هغه وخت حاضر وایسو فمن ظلم ممن افترا پسوک دې زیات ظالم دا غچانا چې د ځان تړي تور علی الله په الله باندې کذبن په دروغه ليضل الناس چې گمراه کی خلق بغیر علم بلا تحقیق ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله تسملار توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته قلوا یا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا اجد دلته مطعومات محرمه بیانېږي هغه سيزونه چې زمونږ په شریعت اسلامی کې حرام دي حرام قولوا یا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا اجدو زنبیام ما فی ما اوحیا فاغه وحی کی چې کوم کیږي ماتا الی ما طرف ته محرما یو شیم حرام علی طاعم په خورون کې باندې یطعمه چې خوریه دی الا یکون میتتن ها مگر چې وی دغه شی مردار دا حرام او دم مسفوحه یا وینه بهیدون کی مخکې سورته مائده کې او سورته بقره کې چې دم ذکرو هغه سره قید د مسفوحا نو سورته انعام آیت نمبر 145 مخه تراغلو نو پدې کې ور سره د مسفوحا قید ده د تفسیر قاعده دا ده چې کله یو ځکه یو شی مطلق ذکر شي بل ته مقید دا مطلق به حمل کې په مقید باندې التب ما ترجمه د دمن مسفوحه ور سره کوله د ویني بيدون کې به ویل مطلق وینه و ما نه ذکر کوله کستا سور تپام خطانا او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر فانه رجس دا پلیتی دا ناپاک رف او فسقا یا ناجائز ذبیحه او حل لغیر الله به چې باغی باندې نو ما خستل شي د الله نه سوا د بلچا زمون په دې علاقه کې ما تپوس کړی دی یو کس یو ډرایور دی هغه گاډي والی سوزکی والی نو د خوشاله نه ډیر زیات خوشاله جامو کې نه ځایږي سوزکی واخستو موتور چیله واخستو تور چیله خاص پینالی برګنالی تور چیله سور چیله نالی پته نه لګي څه چل دی تور چیله واخستو چرته بوزي کاکا سیب ته روان کړی دالته لاله دا حرام شو حرام دا تاسو ګور قرآن مجید ته لګ سترګې ټیټې کوي د خنزیر سره جوخ ذکر کړي دی د خنزیر په شان حرام شو د خنزیر په شان حرام شو کچا خورلی توبه بس الله اکبر یو نادان سړی دی پوی نه دی د قرآن نه دی ویل په ترجمه خدای ولا سوزکه ورکو
چیلې واخستو تورې واخستو کاکا صاحب له روان کړی دی مسله اوریدا چا ورته ویل چې لکه دا حرام دی نو یو خدا سي چې زدي سړی او زمړه چا حرام کړی دی د لاړو د غرق شو د ډوب شو او یو وخت چې حرام دی اوس بس کوم دی سره زبر توبه څنګه کی د خپل خیال نه واپس شي د سفر نه دی را واپس شي دا چيله دی واپس خپل کور تراولو د خیال نه دی توبه وباس دا چيله واپس حلال شو چې ترسو پورې په چاړنی راخ کلی فمن استر غیر باغن اسوک چې مجبور شو د لوګینا به اختیار شو خنا فرمانی کوون کې نه دی ولا غاد نو زیاتی کوون کې نه دی نو د پاره د حرام نه په قدر حاجت خړل روا دي ګناګاری کې پنا حرام مکه شان حرام خو ګنا پکینی فإن ربک بشک رب ستا غفور ډیر زیات بار بار بخون کې رحیم نهایت مهربان دی وعلى الذين هادوا او کسان چې يهوديان دي حرمنا مونږ حرام کړیو پاغوي باندې کل ذی ظفرن هر یو نوکی والا ساروي الله وي مونږ په يهوديانو باندې د نوکی والا ساروي حرام کړیو ومن البقر او د غوانا والغنم او د چیلینا حرمنا عليهم مونږ حرام کړیو په يهوديانو باندې شحومهما واز د داغوي په يهوديانو باندې د غوا وازګه او د چیلې واز د حرام وا الا ما حمل ظهورهما ها مگر هغه واز د دې د پاره حرام نه و اول حلال و چې کوم لګیدلې و په شا باندې د چیلې په شا او ملا تیر باندې کوم واز دوا یا د غوا د ملا په تیر چې کوم واز دوا ولا حلال و نور چمان واز د چې بیا حرام وي اول حوایا یا هغه واز د حلال و چې کوم لګیدلې و په کلمو باندې او مختلط بعظم یا هغه چربي چې کوم ملو د اډو کی سره ذالک جزایناهم ببغیهم دا موږ سزا ورکړي و دوی ته د دې شرارت په وجه و انا لصادقون او بشک خامخهم موږ رښتینی الله وی چې موږ سوال دا رښتیا دي فإن كذبوك اے محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کدا مشرکان تا دروغجن غنی فقل ربکم متورتو وای چې تاسو رب ذو رحمت د خاوند د رحمت واسعه د فراخه رحم مالک دی ولا يرد باسه ان اخواکی عذاب د الله عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو ګناګارانو نام سيقول الذين زرد چې وای با کسان اشرکو چې شرک کړي دي لو شاء الله مشرکان اوس د خپل شرک ملامت په الله ورړی نعوذ بالله سيقول الذين اشركوا زرد چې وای با کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله ما اشرکنا کله غوخته وي نو نه به مونږ شرک کړو ولا اباؤنا او نه به زمونږ پلار نیکه شرک کړو ولا حرمنا من شيء او نه به مونږ یو شی په ځان حرام کړو خو بس دا چې مونږ شرک کولو او الله را تسنویل مونږ شرک کولو او الله را تسنویل مونږ شرک کولو او الله را تسنویل بس دا خو دې دلیل چې الله پر راضي وکنه نعوذ بالله من ذلک دا دې دلیل نه چې الله پر راضي دی دا دې دلیل چې الله حلیم نه حلیم تبنا فرمانی کې والله بتا ته صبر کوي رسای در پس دې ګور چې کله دې توبه بس الله د حلم نه تا غلطه فائدہ واخست ظالم كذلك كذب الذين دغ شان دروغ غنلی او کسانو من قبلهم چې د دین مخکو حتا ذاقوا باسنا تر دې چې غي هو سکل مزه زمون د عذاب قل ورته وای هل عندكم من علم اشتريتا سر علم فتخرجوه لنا چاغتا سمون ته سرګند کئ کس دلیل در سره نو خای کنه ان تتبعون تاسو نه چلیږئ تاسو تابعداري نه کوي الا ظن تشپ ګمان باندې پټکل روان یي و ان انتم الا تخرسون نه تاسو مگر تخمینی کوون کیي اٹکلو نه کوي قل ورته وای فلله الحجه البالغه خاص الله پاک د پاره د الزام پورا دلیل پورا فلو شاء لهداكم کچری غخته وی الله پاک نو تاسو ته هدایت کړي وي اجمعین ټول وتا قل ورته وای هلم شهداءکم را ولای خپل گواهان الذين اغا يشهدون چې گواہی ورکی د دې خبره ان الله حرم هذا چې الله دا سيزونه حرام کړی دي فإن شهدوا کچریږي گواہی ورکا فلا تشهد معهم نو اے محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې گواه اعتبار مکوا ولا تتبع اهواء الذين او تم چلا فخاحشات دا کسانو باندې کذبوا بیااتنا
چې دروغ غړل دي حکمونه زمونږه والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او د خپل رب سره نور خلق شریکان کوي برابرۍ قل ورته وایا دلته بیان دی د بعض محرمات واقعیه چې کوم واقع حرام قلوا یا محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی وراشی اتلو چې زو ور متا ستا ما حرم ربکم علیکم هغه څه چې حرام کړی دی الله پاک پتا سو باندې هغه دی الله تشرکو به شیئا شریک بنو جوړوي الله پاک سره ذات صفاتو کې هیڅ چیزم شرک حرام دی او بالوالدین احسان او د مور بلار سره بخ سلوک کوي بد سلوکی د مور بلار سره حرام ده ولا تقتلوا اولادکم او مملک کوي بچی خپل من املاق د غریبه د یرینا بچی وجل دا حرام دی حرام نحنو نرزقکم و ایاهم مونږ روزي درکو تاسو تم و ایاهم او دوی تم دلته نرزقکم د خطاب ضمیر مخ کې دی و ایاهم او د غائب ضمیر رستو دی دا غزه دی چې دی سره د خپل لوګي غم نو الله کوم ضمیر مخ کې کوچ بیخواتلو ستاسو د روزه ذمہ داری په ما باندې ده نحنو نرزقکم د خپل لوګي د يرنه دیمه وجنه تاسو له مونږ روزي درکو وایهم او دویلم یو زه به تاسو تراشی قران مجید کې جلد داسي دي نحنو نرزقهم وایاکم نو الته هغه مسله ده چې دې سره د دې د لوګي غم الله وي د دې می در ترامخ کې د دې د لوګي غم مکوي چې د دوی د لوګي د وجنه تاسو دې لمره خپکوي او وجنه به هر حال د غریبه د وجنه بچی مړکول یا بچی نه وروړل نا حرام دی حرام ولا تقربوا الفواحش او من ذکی گئی د بهایا کارونو ته ما ظهر منها کم چخکار بهایا وي او ما بتنو چکم پټ بهایا وي ولا تقتلوا النفس التي او ممجنی هغه کس حرم الله چې داغه وجل الله حرام کړي الا بالحق مگر په حق سره په حق وجل درې قسم مرګونه دي قدرمنو یو چې یو سړی مرتد شي دی به وجنه نه به پرې دی بل چې یو سړی راولګي یو بل سړی بی ګناه او وجني دی به نه پرې دی وجنه به او دریم هغه سړی هغه خزه چې وادي کړي شادي شودي او بیا بدکاریو کې ور باندې ثابت شي دی به نه پرې دی وجنه به خدا مرګونه وسوک کوي قانون بلاس کې نه لې دا ریاست دا د سټیټ ذمہ داری ده حکومت به داسې کوي کته دا کار بلاس کې واخستو ته فسادي شوي بیا ته دهشتګرد شوي او فسادي الله نه خو خیزه په تاسو آیاتونه ویلي دي بیا په ملک فساد خوريږي د دې اتارټی تاسو سره نشته دي حکومت وقت تبا خپل فریاد یوسي بیا داغه خو خدانو چې فریاد سره د لسکین ذالکم د دین علاوه په نور خبرو چې دا مرګونه کم کیږي دا ناحق دي ناحق مرګونه دي تا ما ته ولې نیغ وکړ او تا زما طرف ته ولې وتکل او تا نه ما قرض غوښتا درا نه کو او دا چل د زمون دي کوسه کې دا ډیران ولې غرزلو دس په دې خلکو وجنه یو بی ګناه کس په قتل کې کده زمکه د اسمان ټول مخلوق یو ځای شي نبی له سلام فرمای ټول به دوزخ کې الله غرزي ذالکم وصواکم به دا حکم دې کلک کای تاسو الله پاک لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو عقل کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم ورجختي مال د یتیم ته د یتیم مال ته ورجختي دلغه خورل حرام الا بالتي هي احسن مگر هغه طریقې سره چې هغه بهتره طریقې حتا يبلغ شده تر دې چې د یتیم ورسیږي خپل ځوانه ته چې د 15 سکالو شي یتیم یا چې یتیم بیا ورته خپل مال ورکی پورا او اوفل کایلا پورا ورکوي ناب والمیزان او طول بالقسط انصاف سره زمونږ په خرڅون کې ادیدا سکارو کو چې پاویزه د شان پکانیو ټکوله پورا ورګي خلکو لا نکلف نفسا الا وسعها الله پاک فرمای مونږ بوج نه چې په هیڅ چا باندې مگر داغه طاقت مطابق و اذا قلتم فعدلوا چکله تاسو کوم خبره کوي نو انصاف والا خبره کوي په خبره کې انصاف کوي حق وایي ولو کان ذا قربا اگر چې قریبی رشتہ دار ولینی وبعهد الله اوفو او پورا کوي وعده د الله
الله وعده پورا کوي ذالکم وصاکم به دا حکم دې چې کوي الله پاک تاسو ته لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت واخلئ وان هذا صراط مستقیم او بشک دا زما لار دا سیدا فتبعوه الله فرمای پدې چلی گئی دا قران اسلام زما سیدا لار د پدې باندې چلی ولا تتبعوا السبل او پګړو وړو لارو مزي فتفرق بكم عن سبيله کینی دا ګړو لارو باندې تک بتا سجدا کی د لار د الله نه ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دا کلک حکم دې چې کوي الله پاک تاسو ته د پاره چې تاسو ځان وساتئ ثم اتینا موسی الكتاب تماما دلته د تورات نازلې دل په موسی علی السلام باندې ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکوم موسی علی السلام ته کتاب تورات تماما علی الذی د پاره د نعمت پورا کولو په هغه خلق باندې احسن او تفصیلا چنی کار کوونکی و تفصیل او تفصیل دی لكل شیء د هر څه وهدن او هدایت او رحمت او رحمت لعلهم دې د پاره چې داخلك بلقاء ربهم يؤمنون په پیشه در رب باندې یقینو کی وهذا کتاب او دا قران یو کتاب د عظیم الشان انزلناه را لګلې د مونږه الله ځان ته نسبت کوي الله دا زما کلام دی ما نازل کړی دی مبارکون برکت والا دی فتبعوه چلی په دی باندې واتقوا او ځان ساتي د الله نه ویریږي لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو باندې رحم وشي ان تقولوا اسنه چې قیامت کې بیا تاسو داسې ونه وایي انما انزل الكتاب چې تحقیق سره نازل شوی او آسماني کتاب علی طائفتین فدو ډلو باندې من قبلنا زمون وړاندې عیسایانو ته انجیل ملو او يهوديانو ته تورات ملو الله مونږ ته خاص آسماني کتاب نور راغلی چې دا بهانهونه کوي سوال د قیامت پر الله تاسو لمم د ټول نه بهترین کلام درکو قرآن مجید نور استاسو دغه حال دی چې دا کم دین قرآن کتاب مې دل درکړې باندې مې دل ختمه کړې ده نور باقی قرآن مجید سره استاسو دغه حال دی چې دا کم دین وان كنا عن دراستهم لغافلين او سن چتا سودا سی وای چې مونږ خود دې د لوستنه د خپل لوستلونه او بل ته د لوستلونه لغافلين به خبر مونږ ته پته نه و بانی ختمینی او تقولوا یا چرته دا سی نوای لو ان انزل علينا الكتاب اے الله کچره په مونږ باندې نازل وي آسماني کتاب لکنا اهدا منهم مونږ ډیر زیات پسملار باندې ود دي يهود او د نصاراونه اے د نبی له سلام امتیانو کچره ما پتا سبحان قرآن نو نازل کړي متا سب قیامت کې دا بهانه کولا چې اے الله ک په مونږ باندې یو آسماني کتاب نازل کړي وې ځان له مستقل نو مونږ بددي يهود او د نصاراونه ډیر زیات پسملار بیا بتا سودا بهانه کولا تاسو دا بهانه ختمه ده اوس بم پته لګي په میدان چې څوک زیات د يهودو او د نصاراونو په هدایت باندې دي فقد جاءكم بينه تحقيق سر وسرال تاسو واضح دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفنا وهدن او هدایت او رحمت او رحمت فمن ظلم نسوک د زیات ظالم یعنی نشته د زیات ظالم ممن دا غچانا کذب بیاات الله چې دروغ وګڼل آیاتونه د الله وصدف عنها او ایثار شو د الله د آیاتونو نه منع شو زه په زه ودرېدو د الله آیاتونو لرانلو سنزل الذين زرد چې سزا به ورکومغه کسانو ته یستفون عن آیاتنا چاغي زمونږ د آیاتونو نه پوزه چونی سوء العذاب ناکار عذاب بما كانوا یستفون په بدل د دې کې چې دوی پوزه چونل د آیاتونو د الله نه هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر د دې خبره انتاتي هم الملائکه چراشدی تفرخت او یاتي ربک یا راش استرب او یاتي بعض آیات ربک یا راش بعض نخي استاد رب یوم یاتی بعض آیات ربک فکم ورس راشی بعض نخ استاد رب لا ينفع نفسا ایمانها نو هیڅ بکار برانی شي د هیڅ ایمان راوړل دا غلم تکون امانت من قبل چې د دین وړاندې ایمان نه راوړي چې کله د قیامت نخ ښکار شي غټي نور د نور پریواته طرف نه سرګند شي او یا یو سړی د ځنکدن په حال کې شي او د مرګ فرښتي وویني او تر دغه وخت پورې د ایمان نه وروړي دی بیا چې کې چې بس زما ایمان دی الله وی دغه وخت کې ایس نفع نور کې چاته د ایمان وروړل او کسبت فی ایمانها خیرا یا دغه وخت کې څوک خپل ایمان کې څه خیر نیکی کول غواړي او د دې نمخ کې څه نیکی نه کړي هغه هم نه قبلي اوس مقدم او تاسو سره قدر مندو ولنتظروا تو ورتوا انتظار کوي لار ګوري ان منتظرون مونږم لار کتون کیو مونږم انتظار کوون کیو
ان الذين فرقوا دينهم بشکا کسان چغي فرقي رويستي په خپل دین کې فرقاواریت اختیار کو په خپل دین کې وکانو شيعا او شو ډېر ډلې لست منهم فی شیء تدوینا لست منهم فی شیء تدوینا په هیڅ کې یعنی ستادي سره سرکار نشته دي انما امرهم الی الله بشک کار د دې حواله دی الله ته ثم ينبئهم بیا الله پاک دي تپتا وخی بما كانوا يفعلون دا عملونه چې کوم دي کول دنیا کې من جاء بالحسنات چا چې د حشر میدان تزان سره صحیح سلامت وروړل یونی کې فله عشر امثالها نو ته ملاویږي دغه نه کې لس چندا بدل او شرط دا دی الله دا سی ویلی دی من جاء بالحسنات چا چې راوړل د حشر میدان ته نیکی دا سی نه دی ویلی چې من فعل بالحسنات چا چې نیکی وکا نیکی کول دا ځان لشه دی او نیکی د حشر میدان ته ځان سره صحیح سلامت ول دا ځان لشه دی نیکی شرک سره بربادیږي الله دې مساتی نیکی ریا سره بربادیږي چې چاته خې خودنه سره نیکی بربادیږي نیکی کړهولو سره چا سره د سنیکیو کو واپس هغه کړي دې سره بربادیږي نیکی ومن جاء بالسيئات او چا چې د حشر میدان سزا سره یو ګناه وروړه توبې سره سنیک عمل سره په الله معاف کړي نه و الله دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي فلا یجزا سزا بن ملاویږي دلته الا مثلها مگر هم د دغه یوی ګناه په برابر الله اکبر ګناه یو په یو ده نیکی یو په لسه یو حدیث کې نبی له سلام فرمایي ډېر بد نصیب دی هغه کس چې د هغه اکایانې په دهایانو غالب شي سوچ ورته کوي خیر دی چا مت سویلې نی ګناه یو په یو ده یو په یو ګناه وکړو یو ده بل ګناه وکړو دوا درې مو ګناه نو درې سالور پنځه شپږ داس نیکی یو ک لس دونی کې شل درې نه کې دیرش نو نیکیانه د حیا نه دي یو پلسه ده یو پلسه ده یو پلسه او داس یو بد نصیب دی نبی له سلام فرمایي چې د هغه اکایانه په د حیا نو غالب شي نیکی نشته دی او بس ګناهونو ته کار ویلې دی ومن جاء بالسيئات او چا چې ځان سره وروړه د حشر میدان ته یو ګناه فلا یجزان د سزا من ملاویږي الا مثلها مگر هم د دغه یوی ګناه عمرام وهم لا یظلمون پدی بزیاته نه کیږي دا څه باندې کیږي چې ګناهونه لس کړي او سزا ورته د یو لس ملوشي او دا څه باندې کیږي چې نیکانی لس کړي او بدله ورته د نه ملوشي قل انني هداني ورته یقینا ما تعالی هدایت کړي ده ما ربي زما رب الى صراط مستقيم دلاري سیدا دینن قیامن چاغه دین دې سیدا ملت ابراهیم چاغه سیدا دین ملت د ابراهیم علی السلام حنیفن خدا سه حال کې چې ابراهیم علی السلام د ټول باطل نه حق ته مایل او وما کان من المشرکین او نو د شرکونکو نه بل ان صلاتي ورته وای بشک زما منز یعنی بدنی عبادت و نسکی او زما قربانی یعنی مالی عبادت و محیا او زما ژوند و مماتی او زما مرګ لله رب العالمین خاص الله لره دې چې پالون کې تمام جهان والو لا شریک له هیڅ شریک نشته الله سره ذات او صفات کی وبذالک امرت هم د خبر ما ته حکم شوه دی وانا اول المسلمین او یقینا زیما اولنه د حکم اورون کو نام قلوا یا غیر الله ابغي ربا ایا غیر د الله نه زولټو مبل سو کرب او هو رب کل شیء حالان کې الله رب دې د هر څه ولا تکسب کل نفس الا علیها او نه کوي ګناه هیڅ کس مگرم په د پزما باندې بوبالي ولا تزر وازره نه بو چته یو پیټه او چتون کې وزر اخرى پیټه د بل کس ثم الى ربکم مرجوکم بیا خاص تاسو رب طرف ته واپس د تاسو د ټولو فینبئکم نو پته بو خیتا بما کنتم فيه تختلفون دا خبره چې کوم کې تاسو اختلاف کولو او هو الذي جعلكم خلائف الارض او دغه الله دې چې تاسو یې کوي نائبان پزمکه کې نائبان پزمکه کې یعنی تاسو نمخ کې نور خلق تاسو داغي پزې را لې دغه شان تاسو پزې به نور راشي تاسو بلاړ شي نمبر به تیر کړي ورفع بعضكم فوق بعض درجات او چت کې الله پاک تاسو کې د بازي فوق بعض د پاسه د بعض نور درجات درجې ليبلوکم الله پاک زمکه کې انسان د فرق پیدا کړی دی څوک مالدار دی څوک غریب دی څوک خاسته دی څوک بدرنګ دی څوک صحتمند دی څوک بیمار دی دا څه د پاره
ليبلوکم چې الله پاک ازمیختو کې پتا سبحان فيما آتاکم پاغه کې چې تاسو له درکړي دي ان ربک سریع العقاب بشک ستارب زر حساب کوونکې زر سزا ورکوونکې دي وانه لغفور رحیم او بشک خامخ الله پاک ډیر زیات بار بار بخون کې نهایت مهربان دی سورۃ انعام